بسم الله الرحمن الرحیم. راځو نن په مایکروسافټ پاور پوینټ کې چې کوم ټپ شروع کوو ټرانزیشن دی. ټرانزیشن څه معنی؟ ټرانزیشن حرکت ته ویلی شو. صحیح شو. یو ټرانزیشن ورکړه راکړې ته ویلی شو. دلته ټرانزیشن د لارې نه موږ او تاسو یو سلایډ ته حرکت ورکوو، انیمیشن ورکوو. ټکس ته نه چشته سلایډ ته. ګورئ دلته راځم اوپن شوی پریزنټیشن څه کومه؟ جوړ شوی پریزنټیشن خلاصوم. دا سلایډ ته لکه سبا چې کوم ځای کې پریزنټیشن جوړو، د پریزنټیشن ښکلا اول په حرکتونو کې ده. چې ته مثال یو پریزنټیشن چاپې یو سلایډ یې شي او ښایسته حرکت وي چې خلک ته مثال ډېره جالبه ښکاري شي، هغه ته ښه په غور سره کښېني. نو دلته به تاسو اول حرکتونه ورته انتخابوئ چې سلایډ ته خپل کوم رقمه حرکت ورکوي. دا رقم حرکت ورکې. ګوره دا حرکت نه دی ښه، دا حرکت ورکې. دا حرکت مثال نه دی خوښ، دا حرکت ورکې. هر یو حرکت چې تاسو غواړئ سلایډ ته ورکئ دې ځنې ورته ورکولی شئ. دا حرکتونه دي. دا هر یو موږ او تاسو داسې هم کولی شو چې ټولو سلایډونو ته یو حرکت ورکړو. نو دلته په څه کلیک کوو؟ اپلای ټو آل. چې اپلای ټو آل کلیک کوئ 5 وا ګوره د ټولو سلایډونو همدا یو رقم حرکت دی. ګوره پام دی د ټولو ته یو حرکت ورکو. ځان ته حرکت هم ورکولی شي. لکه مثال په طور دې سلایډ ته دا حرکت شو، دې سلایډ ته کوم حرکت ورکې دې ته مثال دا حرکت شو، دې سلایډ ته کوم حرکت ورکې دې ته مثال دا حرکت شو، دې سلایډ ته کوم حرکت ورکې دې ته مثال په طور دا حرکت شو، دې سلایډ ته کوم حرکت ورکې. هر یو ته جلا جلا داسې بیا موږ او تاسو حرکتونه څه کولی شو؟ انتخابولی شو. هر یو سلایډ ته ځان ته حرکت موږ او تاسو ورکولی شو. او که ټولو ته غواړئ یو رقم حرکت ورکوئ نو بیا په یو حرکت انتخاب کوئ، بیا په څه کلیک کوئ؟ اپلای ټو آل. دلته ګوره پریویو درته دلته په پریویو هم لیدلی شي. یو خو موږ ته د سلایډ حرکت هغه وخت ښیي چې کله پریزنټیشن فل سکرین رن کوو، یو چې کله موږ او تاسو حرکت په سلایډ اپلای کوو راته یې ښیي. او دلته ته بیا پریویو هم لیدلی شي چې یاره دې سلایډ حرکت به څنګه ګوره دلته درته پریویو مخکې نه هم لیدلی شي. افیکټس آپشن ته راځو. ګوره دا هر یو آپشن سره هر یو سلایډ سره کار نه کوي، دا کم یو سره کار کوي. ګوره افیکټ وایه سر ته. اوس وګورئ ما په دې باندې وایند دی که نه، دا سټایل اپلای کو. هوا حالت دی که نه، دا هوا د کوم ځای نه راشي؟ رایټ خوا نه ګوره اوس راځي که نه. زه ورته یم هوا سټایل دی لیفټ نه شي، ګوره لیفټ خوا ته دي ځي. دا هر یو سره نه کوي. اوس ګوره دې سره نه کوي کار ځکه دکې نشته بل آپشن. ډرایو کې ګوره کار کوي. ګوره د پاس نه راځي که نه، زه ورته یم لیفټ خوا نه رایټ خوا نه دا پرده راښکته شي. ګوره د لیفټ خوا نه دې راښکته شي. ګوره د لیفټ خوا نه راښکته کېږي که نه. مثال فلاور دی. ګوره د دې د هماغه خبره ده. فلش دی، فلش سره کار نه کوي. کور سره ګوره کور د کوم خوا نه راشي؟ لکه دې حرکت د ګوره اوس کوم خوا نه دی؟ رایټ خوا نه. زه ورته یم باټم. یا مثال بل کوم خوا نه فرام باټم ټو رایټ. باټم نه دې شي رایټ خوا ته دې لاړ شي. یا مثال فرام ټاپ، د ټاپ نه دا انیمیشن وکړي. دا حرکتونه تاسو ورته دې نه هم څه کولی شئ؟ انتخابولی شئ. افیکټ آپشن کې رنګ مور آپشن دې ته هم ویلی شو. ساوند ته راځو. دې سلایډ ته مې دا حرکت ورکو. ساوند ورسره شته؟ نه. زه ورته یم چې کله دا پریزنټیشن مثال رن کومه هر یو سلایډ چې بدلیږي داسې ساوند دې ورسره وي. څه دې ورسره وي؟ ساوند. نو 5 وا اوس ګوره هر یو سلایډ چې موږ او تاسو بدلو ساوند ورسره شته؟ نشته دی. نو دلته تاسو هر یو سلایډ ته ساوند ورکوئ. دلته راشه کم ساوند بامس مثال ته دا چې بدلیږي بام ساوند، دې ته کم ساوند ورکوئ. مثال ورته کوم کوین سټایل هغه دې ته کم یو مثال ورکوئ. لیزر دې ته کم یو ساوند ورکوئ. مثال په طور کیمرا شته، کیمرا دې ته کم سټایل ورکوئ. دې ته مثال په طور هیمر سټایل. دلته اوس ګوره دا 5 وا ګوره بدلومه. صحیح شو. هر یو باندې موږ څه کولی شو؟ ساوند ورکولی شو. دا هغه ساوندونه چې کمپنۍ دلته راوستي که نه، خپله د خوښې ساوند چې ورکوې په څه به کلیک کوې؟ ادر ساوند. خو ساوند باید کوم فارمیټ کې وي؟ WAV فارمیټ کې. دلته راځو ګوره ساوند ریکارډر ته. مثال ګوره دلته راځم یو ساوند ریکارډو. مثال دا والا کمپیوټر سلایډ، دا والا مثال سافټویر شو،
دا د هارډویر، دا د نیټورکینګ، دا د ګرافیک ډیزاینینګ. اواز مې سکو سټاپ کوم فارمیټ کې دی؟ WMA دی. اول ته کوم پکارو؟ دا فارمیټ نشته که نه؟ که دا فارمیټ و د میوزیک کې به وګورو. دلته به شو درته میوزیک کې دا کوم فارمیټ کې دی؟ بای ټول دا نه ښایي، دا به در چک کو نه، دا نه پې کېږي. صحیح شو. نو ساوند باید کوم فارمیټ کې وي؟ WMVI. دا فارمیټ کې که در سره ساوند موجود وي دا هم موږ او تاسو پې اپلای کولی شو. صحیح لیکلي لوپ انټل نیکسټ ساوند. دا سمانه ګوره مثال دې سلایډ ته مې کیمرا آواز ورکوم، تر هغې چې دا سلایډ دغې ته ګوره کیمرا ساوند ورکوم، تر هغې چې ما دا سلایډ نیکس کړی نه وي، دا سلایډ چې ښودل کېږي د اواز به همداسې تکرارېږي، ساوند به پې وي. دلته ګوره راځم دې نه د حرکت ایسته کومه، دلته راځم د دې حرکت څه کوو انیمیشن د دې ټکس چې بیا هلته نن به ګوره دلته راځو ټرانزیشن ته او دلته راځم ست انتخاب ست ټک مارک لګوم لوپ انټل نیکسټ ساوند بس 5 مې ووایه. دا به همداسې وکړو چې کله مې بل سلایډ ته لاړم هله به داسې کېږي بندېږي. سره مې پرې خلاص شو. دا به همداسې روان به چې کله دې ته ټک مارک وي، چې کله پورې بل سلایډ نه د اواز به همداسې تکرارېږي. او که ټک مارک ایسته کړو یو ځل به تکرار شي بیا به نه تکرارېږي. څه مشکل شته؟ ډیوریشن ته راځو. ډیوریشن وخت او ګوره سپیسیفای د لینث اف د ټرانزیشن. لکه دا یو سلایډ چې بل سلایډ د یو نیکسټ سلایډ چې راځي د هغه دا ډیوریشن د څومره وخت کې څومره وخت کې دا ریشي ګوره F5 دا 6 سکنډه ده. 6 سکنډه کې موږ ته دا سلایډ ښودل کېږي. ګوره نیکسټ دا بل سلایډ چې ښودل کېږي 6 سکنډه وخت نیسي. زه ورته وایم د ده وخت زیات کا. ګوره دلته راځم مثال زه ورته وایم چې دا سلایډ راځي نو وخت یې څومره کا 6 سکنډه انټر کا. ګوره F5 د ده خو 6 سکنډه وخت دی که نه؟ ګوره اوس ورته د ده مو څو سکنډه شو؟ 6 سکنډه. 6 سکنډه کې به موږ ته بل سلایډ راځي. صحیح شو. دا وخت دې ځای کې تعینولی شي. داسې ګوره دا چې بیا راځي څومره وخت باندې څو سکنډه نیسي؟ دا چې راځي څو سکنډه نیسي؟ 1.5. دا چې راځي څو سکنډه نیسي؟ 1.0. صحیح شو. نو داسې تاسو هر یو ته ځان ته وخت هم تعینولی شئ او که غواړئ چې د ټوله ما مساوي وخت وي وخت به تعین کړئ او بیا په څه کلیک کړئ؟ اپلای ټو آل. ایډوانس سلایډ ته راځو. ایډوانس ګوره آن کلیک آن ماوس کلیک موږ او تاسو چې کله بل سلایډ راولو تر هغې چې بل سلایډ هغه وخته پورې چې نه راځي چې کله موږ کلیک کړی نه وي. آن ماوس کلیک دی. زه ورته یم چې نه، زه ورته یم چې هر یو سلایډ دی 4 سکنډه 15 سکنډه خپله څه کېږي راځي خپله اټومیټیکلی. دلته څه ورته وخت څه ورته ورکوم 15 سکنډه. 15 سکنډه بعد دی سلایډ خپله څه کېږي بدلیږي د کلیک نه بغیر. اپلای ټو آل مې کو F5 ګوره دا موږ او تاسو سره سلایډ شو. اوس به ګوره دا ډیوریشن اوس راځي لکه 6 سکنډه ډیوریشن 15 سکنډه بعد خپله ګوره سلایډ بدلیږي. ګوره پام هم دی. اوس د کلیک ته ضرورت نشته که هلته ورته موږ وخت تعین کړو چې هر یو سلایډ د څو سکنډه بعد بدل شي 15 سکنډه بعد. داسې ته هر یو ته بیا ځان ته وخت هم ورکولی شي چې دا د 100 سکنډه بعد بدل شي، دا د 100 سکنډه بعد، دا د 100 سکنډه بعد. داسې هر یو ته ځان ته وخت هم څه کولی شي تعینولی شي. نو دا موږ او تاسو سره په مایکروسافټ پاور پوینټ کې ټرانزیشن کې وو.